د انځر خوړلو ګټې. انځر د مدیترانې بومي میوه او ګرم مزاجه ده. هغه کسان چې اوږدمهاله یا لنډمهاله ناروغۍ تیرې کړې وي او کوم ځانګړی حساسیت ورسره ونه لري، ښه ده چې انځر وخوري ترڅو بیا روغ او ورځنیو چارو ته ورسېدلی شي. انځر ډېرې ځانګړتیاوې لري چې دلته یادوو. وینه پاکوي او د وینې د غوړو کلسترول ضد دی. هیره دې نه وي چې د وینې غوړ د انسان وجود کمزوری کوي او لړزه ورته پیدا کوي. سینه او کولمې نرموي. د سابندۍ یعنی نفستنګۍ لپاره ښه دی. په انځر کې اوسپنه موجوده ده چې د هډوکو لپاره ګټه لري. که تر ډوډۍ مخکې وخوړل شي، د اشتها پارولو سربیره د خوړو د ښه هضم لامل کیږي. د چا چې کولمې وچې وي او د وجود اوبه یې کمې شوي وي او له همدې امله قبضیت ورته پیدا وي، تر ډوډۍ خوړلو مخکې د انځر وخوري. څوک چې له ډنګروالي ځورېږي او غواړي پنډ یا چاغ شي، نو انځر د له بادیانو سره سهارنۍ کې وخوري. د بادیانو اندازه باید ډیره نه وي، ځکه چې بادیان له حده ډیر وخوړل شي د مړینې لامل کیدی شي. د انځر خوړل د وجود اضافي اوبه د خولو په بڼه له وجوده باسي، معنا ټول سموم او زهرجن مواد د پوستکي له لارې دفع کوي. ځیګر یا ینې ته ګټور دی. د چا چې تیلي ستونزې ولري یا پړسیږي، انځر دی وخوري. غوزان یا چارمغز چې له انځرو سره وخوړل شي، د زهرو پر وړاندې د انسان وجود پیاوړی کوي. د حافظې یا یادښت قوې د پیاوړي کولو په پار انځر، بادام، پسته وخورئ. انځر د خولې بد بوی له منځه وړي. ګلیسرین او د انځرو پوډر چې سره ګډ او پر غاښونو ومښل شي، هم سپینېږي هم یې کلکوي. د انځر او زیتون غوړیو ملهم چاودو ته ښه وي. د انځر شیره یعنی کله چې د انځر پاڼه له ونې راوچ کول شي، یو ډول شیره ورسره راوځي. د زخو او میخونو د ورکولو لپاره ګټه لري. که تور شوي غاښونه درد کوي، د انځر شیره دې پرې کېښودل شي، سمدستي درد آراموي. د غوښې او حبوباتو د ژر پخولو لپاره یوه دانه اومه یعنی خام انځر ور واچوئ. انځر تبه او تنده وژني. انځر باید ډیر هم ونه خوړل شي، ځکه سترګو او معدې ته تاوان کوي. د ویښتانو د ساتلو او قوي کېدو لپاره اونۍ کې یو ځل د انځر پاڼې د نکریزو په بڼه پرې کېږدئ. څوک چې غواړي چاغ شي، یو دوه انځر دې په شیدو کې وخوري. ژباړه: ملیحه ناصري.